سلامونه مې قبول کړه دوست. نن د سره په دې ویډیو کې د غلطو ښځو هغه درې نشانې شریکوم. کله چې کوم په ښځو کې دغه درې نشانې تاسو ووینئ نو پوه شئ چې دغه ښځه غلطه ده او زناکاره ده. ملګرو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. ملګرو د غلطو ښځو هغه درې نشانې چې هغه به ډېرو خلکو ته نوي معلومي نو ملګرو نن د سره په دې ویډیو کې شریکوم. کومه ښځه چې غلطه وي او یاران ساتي نو هغه به اکثر تنها ژوند تیروي او هغه به تنهایی کې ډېره زیاته خوشحاله وي. دوستانو تاسو چې کله هغې ته وګورئ نو هغه به ځان سره خبرې کوي او خاندي به. د هغې غټه مسله موبایل دی. اکثر به دغې ښځې سره موبایل موجود وي او هغه به پې پټې خبرې کوي او هغه به ځان سره خاندي. خلک وایي چې دا لیونۍ ده یا پاغله ده خو دوستانو اصل کې هغه د خپلو یارانو سره لګیا وي. هغه به بازار ته ځان لځي هغې سره به هیڅوک هم نه ځي ځکه چې هغه بازار کې هلکانو سره ګپ شپ لګوي. هغه هلکانو سره تعلقات ساتي کومو هلکانو چې واده نه وي کړی. دغه هلکانو ته د خپلو موبایلو نمبر هم ورکوي او هغه به ځان ته د زناکارۍ دپاره راغواړي او پیسې ترې نه هم خوري. د غلطو ښځو درېیمه نښه دا ده چې د کور په چت باندې به ګرځي او هر چاته به اشارې کوي کو هغه خپل وي او کو پردی خاندي به ورته او ځان طرف ته به راغواړي. په دغه چل باندې هغه ځان ته نوي هلکان ګوري او دغه یارانې او غلط کارونه ورسره کوي. دوستانو بله غټه نښه دا ده چې هغه به په واده خاده کې هر چا سره لاس میلاووي او په خندا او په خوشحالۍ به ورسره ګرځي چې دا هم د غلطو ښځو یوه ډېره غټه نښه ده چې په دغه طریقه باندې هغه ځان ته سړي پیدا کوي او تعلقات ورسره قایم ساتي. دوستانو دا د غلطو ښځو یو څو نشانې چې د سره مو په دې ویډیو کې شریک کړئ. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره د سره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.